بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. غواړم چې نن تاسو ته د مایکروسافټ افیس د پروګرامونو له جملې څخه د وورډ پروګرام زده کړه شروع کوم. همداسې په ترتیب سره به نورو پروګرامونو ته بیا ځو. او دغه پروګرام چې موږ سره ډېر زیات مهم دی او په دفاترو کې ورڅخه زیاته د ریپورټینګ په بخش کې ورڅخه استفاده کیږي. نو په دې خاطر لومړی ماده انتخاب کړو، نو بیا به ورپسې اکسل وي، بیا به همداسې پاور پوینټ او اکسس او په دې په اړه به ویډیوګانې جوړوو او تاسو سره به یې شریکوم او تاسې به ورڅخه زده کړه کوئ. نو په دې هیله چې دغه سلسله همداسې دایم وساتو او په ښه ډول سره دا مخته یوسو. نو تاسو څخه هم هیله کوم چې چینل سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ چې تر څو د دغه ویډیوګانو په لیدلو سره هغوی د دې څخه زده کړه وکړي او په خپلو روزمره کارونو کې ورڅخه استفاده وکړي. نو ډېرې خبرې نه زیاتوم چې ویډیو موږ سره اوږدېږي. نو مستقیم راځم د مایکروسافټ ورډ لرنینګ په اړه به تاسو ته زه کار شروع کوم، درس شروع کوم. لومړی خو چې موږ سره مایکروسافټ مایکروسافټ چې دی دا موږ سره یو کمپني ده چې دغه پروګرامونه یې جوړ کړي دي او چې د دې مایکروسافټ افیس خپله پیکیج دی چې د هغې د جملې څخه موږ سره دا ورډ پروګرام دلته چیک کوو. ورډ پروګرام باندې به کار کوو. نو لومړی درس ته زموږ به د دغه پروګرام سره د انټروډکشن کلاس وي دغه چې دغه تر څو د دغه پروګرام په اړه باندې پوه شو چې څنګه کولی شو په کومو ځایونو کې دا استعمال کړو او همدارنګه د دې د محیط په اړه به موږ پوه شو چې مثلا کوم آپشن یې په کوم ځای کې دي، کومه برخه کوم کارونه سرته رسوي. نو لومړی خو به دا تاسې دومره زده کړئ چې دا چې دی موږ سره د مایکروسافټ افیس د پروګرامونو د جملې څخه دی. لکه مایکروسافټ افیس پروګرامونه څه شي دي؟ همدا ورډ شو، اکسل شو، پاور پوینټ شو، آوټلوک شو، صحیح ده؟ همداسې نور دغه د جملې څخه یو پروګرام چې دی مایکروسافټ ورډ دی چې همدا اوس مهال موږ چیک کوو، دا موږ سره خلاص دی او یا د دې زده کړه کوو. دا عموما موږ سره د څه شي دپاره ورڅخه استفاده کیږي؟ په دې کې عموما موږ د ډاکومنټیشن یا د ورډ پروسیسینګ لپاره ورڅخه استفاده کوو. ډاکومنټیشن مطلب څه؟ یعنې یو ریپورټ لیکو، صحیح ده؟ د پروګرام څخه استفاده کوو، یو کتاب لیکئ، مجله لیکئ، همداسې آی ډي کارډ جوړوئ، همدارنګه د مختلفو اهدافو لپاره ورڅخه استفاده تاسې کولی شئ. ټول هغه کارونه چې په ډاکومنټیشن کې راځي هغه ټول تاسې په دغه پروګرام کې کولی شئ څه کئ؟ وکړئ، اجرا کړئ، صحیح ده؟ نو بیا موږ راځو اوس د دې پروګرام انوایرمنټ دغه محیط سره ځان اشنا کوو چې دا کومه برخې چېرته دي او کوم کارونه دغه کوي. لومړی د دې پورته برخې څخه شروع کوو چې دغه ساحې ته موږ دغې ساحې ته کویک اکسس ټول بار وایو چې په دغه ساحه کې عموما موږ ځان دپاره هغه کمانډونه چې موږ یې زیات روزمره استعمالوو هغه د زر اکسس یا د تیز لاسرسي دپاره دغه ځای کې ځان سره اډ کوو، صحیح ده؟ مثلا دا سیف آپشن دی، ته غواړې دې کې ایډیټ دې تغیرات دې راوستو، دې ځینې ډایرکټ راځي لنډ سیف کوي، صحیح ده؟ چې شارټکټ یې کنټرول اس دی. یا یو طریقه دا ده ګوره دا لنډ کویک اکسس دپاره چې کوو کار مې وکړو پروګرام کې غواړم چې سیف یې کړم ډایرکټ په دې باندې کلیک کوم دا ما سره سیف کېږي او د همدې په خاطر باندې کویک اکسس ورته وایي. که چیرې بله د سیف طریقه دا ده چې زه به راځم فایل ته بیا به سیف باندې کلیک کوم نو دا موږ سره څه دي دوه درې سټیپه دي، صحیح ده؟ نو دې په خاطر دې ته کویک اکسس ټول بار وایي چې تر څو هغه کمانډونه دلته موږ اضافه کړو مثلا چې هغه موږ ډېر زیات استعمالوو په اسانۍ سره هغې ته وکولی شو په تیزۍ سره لاسرسی ولرو. مثلا نیو کمانډ دی، صحیح ده؟ زه غواړم چې یو نوی ډاکومنټ یا نوی صفحه خلاصه کړم، صحیح ده؟ نوی فایل خلاص کړم. نو زه د نیو کمانډ په ذریعه باندې کولی شم چې یو نوی ډاکومنټ خلاص کړم. نو که زه چیرې راځم فایل ته او بیا نیو باندې کلیک کوم بیا بلینک انتخابوم نو ما سره ډېر وخت نیسي، 3-4 سټیپه راځي. نو دې ځای کې ما نیو مخکې ما سره نه و، زه دې ځای کې نیو ځان ته اډ کوم چې تر څو وکولی شم دا په تیزۍ سره خلاص کړم. یو کلیک کوم ما سره به نوی ډاکومنټ خلاص شي، صحیح ده؟ نو دې په خاطر باندې دې ته کویک اکسس ټول بار وایي. بل موږ سره چې دی دغه ټایټل بار دی، دغې ساحې ته ټایټل بار وایي، صحیح ده؟ چې په دې کې موږ سره دا ټایټل بار په دوه برخو ویشل شوی دی چې یو ته چینجبل ټایټل بار وایي چې دا ډاکومنټ 1 دی، صحیح ده؟ بل موږ سره د ورډ دی دا انچینجبل دی، دا موږ سره دایما همدلته وي. دا ډاکومنټ 1 چې دی دا د دغه فایل نوم دی، صحیح ده؟ دې فایل ته چې تاسې هر څه نوم ورکړئ دلته به تاسو ته ډسپلی کېږي. بل موږ سره سرچ بار دی، دا مثلا یو کمانډ دی تا ته معلوم نه دی چې دا په کوم ریبن کې دی، په انزرټ کې دی، ډرا کې دی، صحیح ده؟ نو ته به دې ځای کې سرچ به یې کړې. مثلا زه غواړم چې شیپ هغه کړمه
انسرټ کړم. ماته معلوم نه دی چې شیپ په کوم ځای کې دی. صحیح ده؟ نو دې ځای کې ته کولی شې چې هغه څه کې دلته به یې ولیکې کمانډ، د هر کمانډ نوم یوازې شیپ نه، چې هر ستاسې څه په کار دي دې ځای کې فقط نوم ته ولیکه. ته یې کولی شې چې په اسانۍ سره هغه څه کې راواخلې. مثلا شیډینګ په نوم کمانډ دی. صحیح دی؟ شرینک شو، شیر شو. زه ورته وایم چې شیپ، صحیح ده؟ شیپ په نوم یا دغه کمانډ مې راواخیستو. کنټرول زید. ښه، مثلا دې ځای نه یعنې څه دپاره دغه استعمالوو؟ د یو کمانډ د سرچ کولو دپاره. صحیح ده؟ اوس لکه شیپ ما ولیکلو. صحیح ده؟ دې ځای نه کولی شئ تاسې راواخلئ هر یو کمانډ شیپونه در راغلل، کولی شئ چې دا هر یو شیپ راواخلئ. هر ځای کې چې ته غواړې چې هغه انسرټ کړې کولی شئ چې ته هغه ډرا کړې دلته. صحیح ده؟ نو بل موږ سره دغه کیپشن بټنو ساحه ده چې دا موږ سره درې بټنې دي. یو ته منیمایز دی او بل ریسټور میکزیمایز دی او کلوز بټن دی. صحیح ده؟ نو دغه بټنې موږ سره په تاسې به په دې آپشنو باندې کار باندې هم پوهېږئ. مثلا منیمایز دی چې زه غواړم ډیسکټاپ ته دا پروګرام هغه کوم چې کوم ټاسک بار ته راشي، نو منیمایز باندې کلیک کوم. صحیح ده؟ همدارنګه غواړم که دا پروګرام ما سره په کوچني سایز کې، نو زه د میکزیمایز باندې کلیک کوم چې تر څو ماته دا څه کړي، فول سکرین کړي. صحیح ده؟ بل کلوز دی موږ سره چې کلوز باندې ما سره دا پروګرام څه کړي، بندوي. صحیح ده؟ بل موږ سره دغه ریبنز دي. هوم ریبنز دي، هوم ریبنز دی، انسرټ دی، ډرا ده، ډیزاین دی. صحیح دی؟ چې دا هر یو ریبن بیا خپله ګروپس لري، لکه کلیپ بورډ ګروپ شو، فونټ شو، پاراګراف شو، سټایل شو، چې په دې هر یو کې به جدا جدا کمانډونه دي. صحیح دی؟ چې د فونټ کې د ټول د فونټ د ټکسټ د متن مربوطه چې کوم آپشن دي، مثلا سایز زیاتول، رنګ ورکول، کمول، بولډ کول، ایټالیک کول، دا ټولې موږ سره په دغه کې شته. دې کې به موږ سره سب مینوګانې دي چې په دې کې به کولی شو چې په کسټمایز یعنې په خپله خوښه باندې د هر یو ته سایز ورکړو، زیات کړو، کم کړو، رنګ ورکړو. صحیح ده؟ چې دا هر یو به بیا په خپل وار سره څه کوو، وایو. بل موږ سره چې دی دا رولر دی، دا خطکش دی چې دا موږ ته ښیي دا د صفحې اندازه موږ ته مشخصوي چې کومه ساحه پورې تاسې کولی شئ چې په دې متن کې څه وکړئ، لیکل وکړئ یا یو اندازه ټاکئ چې مثلا دا متن د دې ځای نه شروع شي، دې ځای نه شي. د هر یو په را روانو د ویډیوګانو کې به څه شی کوو، عملي کار به وکړو په دې باندې. بل موږ سره سکرول بار دی. صحیح دی؟ دا رولر موږ سره په دوه ډوله دی، هارزنټل دی او ورټیکل دی. صحیح ده؟ همداسې سکرول بار دی زموږ سره بل، چې دې باندې دا صفحه موږ څه کوو، سکرول کوو، اپ او ډاون کوو. صحیح ده؟ ښه، بل موږ سره سټیټس بار دی. دا سټیټس بار ساحه ده چې دا موږ ته معلومات راکوي د دغه مایکروسافټ د دغه ډاکومنټ په اړه چې په دې کې څومره ورډز دي، څومره پیجونه دي، په کومه ژبه لیکل پکې اوس ټایپ کېږي. صحیح ده؟ یا په کوم ژبه متن پکې لیکل شوی دی. صحیح ده؟ بل موږ سره ډسپلی سیټینګ یا پیج لیاوټ سیټینګ دی چې په دې ساحه کې موږ ته موږ ته کولی شو چې په دې د ډاکومنټ هغه د صفحې لیاوټ مشخص کړو چې په کوم ډول دا موږ ته شو کړي، ویب لیاوټ یې کړي، پرنټ لیاوټ کړي، یا مثلا ریډ موډ کې کړي، دا په کوم ځای. او بل موږ سره چې دی د زوم ان او زوم آوټ ساحه ده. صحیح ده؟ د دې نه زه کولی شم چې دا ډاکومنټ زوم ان او زوم آوټ کړم. نو دغه چې دی، او بل دغه صفحه چې ده، دا سپینه صفحه چې ښکاري دې ته پیج وایي یا ورکینګ ایریا ورته وایي، چې موږ دې کې کولی شو خپل شی وکړو. لکه دا تاسو ته چې ما دا نومونه لیکلي دي، دا تاسې باید زده کړئ چې یا د مونوزي کویک اکسس ټول بار شو چې دغه ساحه ده، ټایټل بار د دغې ساحې ته وایي، سرچ بار ده چې رانه پاتې شوی دی. صحیح ده؟ سرچ بار د دې ته ویلی شي. ښه، بل موږ سره چې دي کیپشن بټنې دي یا فنکشن بټنې دي. صحیح ده؟ چې دا موږ درې فنکشن استعمال درې فنکشنو دپاره ورڅخه استفاده کوو، لکه د کلوز دی، میکزیمایز او منیمایز دی. صحیح ده؟ او همدارنګه بیا ریبنز موږ ویلي چې موږ سره ریبنز دي چې هغې ریبنز کې هوم دی، انسرټ دی، ډرا ده، چې هر یو کې مثلا انسرټ ریبن دی. انسرټ معنا یعنې داخلول دي، یعنې هر څه چې تاسې غواړئ چې دغه صفحې ته داخل کړئ، د هغې مربوطه یا د ورډ پروګرام ته راولئ، د هغې ټول کمانډونه به چېرته وي، په انسرټ ریبن کې. مثلا یو کور پیج ورکوئ دې ته، صحیح ده؟ یا یو ټیبل انسرټ کوئ، یو تصویر راولئ، یو یو شکل دی، هغه ته څه کوئ، د صفحې د ډاکومنټ ته تاسې انسرټ کوئ، نو دغه ټول کمانډونه دې کې شته. همداسې چارټ او د هر یو به بیا یو په یو باندې وایو. صحیح ده؟ او نو د نن ورځ لپاره به همدومره بس وي چې شارټ لنډې ویډیوګانې وکړو. نو بیا به همداسې دې هغه سلسلې ته دوام ورکړو او په ترتیب سره